چې کله حضور پاک د نبوت دعوا وکړه د پیغمبر، نو مکی مشرکانو سره مقابله راله او قسم دې داسې مقابله راله چې زه تاسو ته د هغې بیان نشم کولی. ډېر سخت دور راغی، سخت دور. چا به د حضور پاک په مخامخ ورته مخې ته ودرېدل او کنځل به یې کول، چا ورته په لارو کې غنی اچول، او بعضې سپېره پکې داسې و چې د حضور پاک په ملا مبارکه به پیروان اچاو، د سارو پیروان، او بعضې بدبخته ده چې حضور پاک به د ګریوان نه ونیوه، او بعضې بدبخته ده چې نبی علیہ السلام له بیماری کې څادر واچو، هغې له به ول ورکړه. دومره ظلمونه تر دې حده پورې یو بدبخته کافر دی چې دې درته ذکر کوم، عقبه ابن ابي معیط، دا ډېر سپېرو، دا دومره سپېرو چې کله ابو جهل ده وی چې څوک به لاړ شي فلانکې قصاب خانې ته چې یو د وینو ډک د سوټو ډک یو پیروان راوړي او د نبی علیہ السلام په دې ملا ورغورځوي، دې سپېره هغه کار کړی دی. نمبر 1. دویم دې سپېره هغه کړی دی چې حضور پاک کې دې ګریوان ته څادر اچولی دی. او دریم یو خطرناک کار یې کړی دی. یو ځل دې راغی نبی علیہ السلام ته کېناست، لږ قرآن یې واورېد، په هغې حضور پاک خوشحاله شو که دا سپېره خدای مسلمان. نو یو بل کافر په مکه کې ابی ابن خلف د ده او د هغه تعلقاتو هم ډېر سپېره، نو دې چې هغه له لار اتې خبر شو او ورته ویې عقبه ته تلې او د محمد خبرې دې اورېدلې صلی الله علیه وسلم، هغه سره دې ناسته کړې ده، زه بس زما ستا تعلقات ختم، نن نه پس به زما ستا تعلق نی، ماله به نه راځې نه به درځم. وی ګوره دا ما ستا دوستانه ده، زه خو هسې تللی یم. وی نه بس چې تا د هغه مجلس کې ناسته وکړه او د هغه خبرې دې واورېدې، زما ستا ختم، نن نه پس به ما ستا تعلق ختم. د رضا کو نه رضا کېده، اخره کې وی په یو شرط به د ناراضي کېږم، تعلق به د سره قائموم چې ته لاړ شې د نبي علیہ السلام نوم یې واغېست، د هغه په مخ لاړې وتکې، هله به دې پرېږدم. دا سپېره راغلی دی او هغه عمل هم ده کړی د حضور پاک په مخ کې. څومره ګران کار. دغه عقبه دا تکلیفونه صحابه وهل، روانې جګړې جرګې هر څه پکې وشو، ناکام شو کافران. چې ناکام شو دا عقبه بیا خدای مردار که، بدر کې دی گرفتار شو، جمدی ونیوی شو، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو بدا گزاره کوله، صحابه وی چې دی به مونږ له خدای کم ځای په ګوته راولي، مدینې ته په قیدیانو کې بوته لاره کې یو ځای مردار که. نو چې دا معرکې کې دی د مکې کافرو د حضور پاک د مقابلې لپاره یو خبره سوچ کړه، وی یاره داسې کار کو، یو 2 کسه لیږو مدینې ته، د مدینې د یهودیانو نه معلومات کو که رښتونې پیغمبري سره ورسره جګړې کو. د مدینې یهود د کتاب خاوندان دي، هغوی ته پته ده، هلته به ولیږو. نو دا عقبه ولیږه، دا سپېره بدبخت عقبه ابن ابي معیط، او یو بل کافر نضر ابن حارث، دا 2 کسه ولیږل. وی تاسو لاړ شئ او د مدینې د یهودیانو نه تپوس وکړئ چې مونږ کې یو هلک د پیغمبرۍ دعوه کړې ده، دا شکل، دا صفت او دا خبرې کوي چې هغوی څه وایي. دې دواړه لاړل مدینې ته. په مدینه کې یهودیانو اوسېدل، هغوی نه تپوس وکړو، هغوی ورته وی د 3 خبرو تپوس دې وکړئ، که دا جواب یې ټیک درکړه دی به رښتونی پیغمبري. ځکه موږ کتابونو کې د آخرې زمانې د پیغمبر د دنیا د راتلو چې کومه موده ده، هغه هم دا ده. ممکن ده چې د آخرې زمانې پیغمبر راشي، خو هغه دا 3 خبرې بې د پیغمبر نه بل چاته نه دي معلومه. نو که جواب یې درکړه ټیک خو صحیح ده، که در یې نه کړه نو دی به دروغجن پیغمبر. هغې چې رالل میټنګ یې راوغوښته، وی دغه رنګې د مدینې یهودیانو 3 سوالونه مونږ ته کړي دي، هغه 3 سوالات مونږ دنه کوو، که جواب یې راکړه دی به رښتونی پیغمبري، که یې را نه کړه دروغجن. 3 سوالاتو کې یو سوال دا
چې تاسو دنه تپوس وکئ چې یو څو هلکانو چې هغوی د خپل ښار نه تښتېدلي دي او ورک شوي دي، د هغې هلکانو معلومات راکړه چې دا څوک او دا ولې لاړل، دا کم ځای ورک شو، د دې واقع ذکر کا چاته چې اصحاب کهف وایي. دویم یو سړی چې د مشرق نه مغربه پورې په دې علاقه ګرځېدلی دی، دا به څوک دا معلومات دی والی، دا هم ناشنا ده او دا لومبی هم ناشنا ده. او دریم د روح تپوس ته وکړئ چې روح څه ته وایي. دې وی ډېره ښه ده. کېناستل نبي کریم صلی الله علیه وسلم وی موږ له د دریو سوالاتو جواب را، که دا دې راکړه موږ به ومنو ته چې ټیک وې، او که دا دې رانکړه بیا به ته دروغجن پیغمبر یې. نبی علیه السلام ورته سار له به جواب درکړم، ځکه زما جواب خو رضانه نه جوړو، نه خو ما سره څه خط و کتاب شته چې هغې ته ګورم. پیغمبر اسلام خو امي و، نه په خط کتاب خو نه پوهېده. نو زه به د وحی انتظار وکړم، الله نه به وغواړم، ماله به الله جواب راکړي، نو سار به دله جواب درکوم. اتفاق ته ګوره حکمتونه پکې وي، د الله پارچې کې حکمت وي. د نبی علیه السلام انشاءالله لفظ هیر شو، دیو نه وي چې سار له به جواب درکم انشاءالله، دا انشاءالله و نه وي چې وی نه وي پې الله خفه شو، جواب لیټ شو. دی سار له رالل، نبی همې ما ته لا اطلاع نه ده راغله، رښتیا خبرې کوم دروغ نه وي. بله ورځ هم رانله، 15 ورځې وحی لیټ شوه. حضور پاک هم پریشانه دی، صحابه هم پریشانه دي، او د مکې کافران شپیلي وایي او لوبې کوي او ټپار کوي چې اوس به پته ولګي. 15 ورځې پس وحی راغله، ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء الله. ولې چې یو کار وی سار له به کوم انشاءالله به ورسره خامخا وی. په دې زه خفه یم، دا به نه وی چې دا به زه جواب در کوم، وی چې خدای وغواړي زه به جواب در کوم. نو بیا دا درې واړه جوابونه والا ورکړل. د روح جواب مو شو، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی. او دا هغې پیغمبر واقعا بیان شوه چې د هغې سړي واقعا بیان شوه چې کم د مشرق نه مغربه پورې سفر کړی دی، سکندر ذوالقرنین. او دریم د دې صورت سره چې کم تعلق دی، هغه هلکان چې هغوی د خپل ښار نه وتي او څه شو، نو د هغې واقعا بیان شو. نو دې صورت کې رب العالمین هغه واقع ذکر کړي، او زه بیا درته مختصرا ووایم. دا یو زمانه کې د حضرت اختلاف پکې شته. ګورئ قرآن شریف تاریخي قصه ګورئ نه ذکر کړي، په دې ځان پوه کړي. صرف یو واقعه قرآن شریف تفصیلی ذکر کړې ده چې هغه د حضرت یوسف علیه السلام واقعه ده، او باقی تفصیلی نه ذکر کړي. یو حصه یو ځای ذکر کړي، بله حصه بل ځای ذکر کړي، مخکې حصه وروسته ذکر کړي، وروسته حصه مخکې ذکر کړي، چې څوک دا ونه وایي چې قرآن شریف د قصو کتاب دی. دا واقعات صرف دې لپاره ذکر کوي، قرآن شریف کې الله وایي د عبرت لپاره. واقعه دی لذکر یو عالم واقع ذکر کی، دې لپاره ذکر کی چې خلک د واقع نه خلک ډېر زر عبرت لري، واقع ته خلک پوره توجه ورکوي، هسې عامو خبرو ته څوک توجه نه ورکوي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته په دې صورت کې الله د هغې اصحاب کهفو هغه ذکر کړی دی، او هغه واقع هم داسې ذکر کړی دی چې تفصیلي نه، بیا علماو پکې څه خبرې اترې کړې دي. دا خلک دا وسوک دا کم ځای پیدا شوي دي، او دا اصحاب کهف دا بیا کم خواطلی دي او کم ځای کې رک شوي دي، او د دې مقصد سو دا یو واقع ده. نورم د عیسی علیه السلام نه پس ګورې اختلاف پکې شته. د عیسی علیه السلام نه پس 2.5 کاله پس دا هلکان په یو وطن کې په یو ځای کې پیدا شوي دي. کم بادشاہ چې په هغه علاقه کې و، د هغې بادشاہ نوم دقیانوس و. دقیانوس بادشاہ و، د هغې بادشاہ په زمانه کې دا هلکان پیدا شوي دي، او دا هلکان شهزادګان دو چې د مختلفو علاقو د گورنرانو بچي و، د وزیرانو بچي و، او دا هلکان ډېر په ناز و نعمت کې لوی شوي دي. ځکه د بادشاه زوی چې لویږي هغه خو نه کار کړي نه قصب کړي،
نه لاسونو کې د کار سره بلی دي، نه خپې د کار سره بلی دي، وجودونه نازکي، نازک مزاج الکانو. او د خپل وزیر یا د گورنر د دغه خلکو بچیو زو زمانه د دقیانوس وا، او د عیسی علیه السلام نه 250 کاله پس دا واقعه وا. دقیانوس بادشاہ دی، مشرک بادشاہ دی، او کم خار سره چې دوی تعلق او کم علاقه دا غینم افسوس او افسوس په سین سره، مخکم سین دی ورستم سین. بادشاہ مشرکو شرک بیکاو، او بادشاہ ته به خلکو سجدې لګول. کم سړی چې به دربار ته راغی نو لومبې به یې بادشاہ ته سجده ولګول. او بوتان یې جوړ کړي، غټ غټ بوتان په چوکونو کې بوتان لګولي، غټو غټو شاهراګانو کې جوړ لګولي، او په خپلو محلاتو کې لګولي بوتان، او ځای په ځای بوتان خواره کړي، او کورونو کې اجرو کې خلکو سره بوتانو دغه بوتانو سجدې به کول، عبادت به کو. یو میلې له به دوی تل په کال کې، هغه میله کې به دا دنیا خلک شریکېدل، هغې کې به نیزهبازي کېده، بادشاه په خپل تخت باندې ناست و، نیزهبازي به کېده، او چا به په دې میلو کې خپلې لوبې ټوقې کوي. لکه که ستاسو خیالي نو اوس هم په دې چترال کې یو میله لګي، اکثر صدر پاکستان هم ولګي، پولو ورته وایي که څه ورته وایي، پولو ګراونډ او په دې سونو باندې هغه خپل کرتبونه کوي، او د دنیا خلک هغه تماشې او هغه میلې لري. یا مثلا په 23 مارچ باندې، او یا مثلا په دې بعضې 14 اګست باندې چې دا فوجي میلې لګي، او د ټینکونو د دې مظاهرې پکې خلک تماشې لري. دقه رنګې به دې بادشاه یو میله لګېدل، هغې کې به هغه فوجي تربیتونه هم کېدل، د هغه زمانې چې څه فوجي تربیتونو، اسونه به هم پکې خلکو زغلول، بادشاه به وزیران به او دا دنیا به راغونډه وه. دقسې یو میله لګېدلې ده، بادشاه دی دقیانوس، وزیران دی لګیا دي، خلق خپل کرتبونه کوي، بوتان لګېدلې دي، بوتانو ته سجدې کېږي، بادشاه ناست تخ لګېدلې دی. اتفاق ته ګوره چې ته د یو اونې نه یا د یو چت نه یو پیشو را ټوپ کړی. پیشو چې څنګه را ټوپ کړي، پیشو د بادشاه د خوا سره پرېوته. خو دې بادشاه دام دعوه کړې وه چې ګوره یو خدای زه یم، د خدایه دعوه هم کړې ده، او خلکو له خپل بوتان هم ورکړي دي، خپلې ډانچې چې دا په کور کې کېدی، او زما دې بوتانو ته سجدې لګوي. چې څنګه پیشو را پروتې ده او پیشو ټس کړی دی، نو چې د بره نه یو شی را پرېوځي نو خلک خامخا ویرېږي چې څنګه را پرېوت. بادشاه فوراً ټوپ کړی او غوبل شو چې دا څه چلو شو، کله یو خوا منډه وایي، کله بل خوا منډه وایي، ملګرو لاس نه ونیو چې صاحب څه خبره نشته، پیشو د بره نه را پرېوته. دې لکانو په اړه کې سوچ وکړه چې که دا خدای وي نو دا دومره یره به پرې نه راتله. په خدای خو یره نه راځي، ده خو دومره یره و د واغېشته. زه به تعبیر وکړم، کتابونو کې نشته، زه به ده ووایم چې که پرتوګ یې چوکت نو ممکن ده چې ټول به لړوي. فرعون سره هم دا چل شوی. فرعون ته چې کله موسی علیه السلام مار پرېښوده که نه، نو دومره دستونه یې کړي چې ټول پرتوګ او غار سي میدان یې ټول لړلی. نو خدای العیاذ بالله ده چې دا خبرې مې را یادې شي زه ډېر خوشحاله شم. زم شکر دی چې موږ د هغې ذات عبادت کوو چې هغه له نه یره شته، نه پلیتي شته، او نه پکې خراب صفت شته. شکر دی د خشته او ښکلې صفتونو مالک دی، او زموږ خالق او مالک. دې لکانو سوچ وکړه چې دا څنګه خدای دی. یو پیشو ټس سره دومره یوره یری چې کرسۍ نه ټوپونه ووات، تخت نه ټوپونه ووات، او خلکو رونیوه. خدای خو داسې نشي کېدی. خو بادشاه دومره زورور دی، پولیس فوج ور سره دومره دی چې څوک غږ نشي کولی. نو یو هلک دی شهزادګانو کې پاسېد، یو غاړه کې کېناست او په دې سوچ کې پرېوته چې دا موږ په کومو کندو کې پراته یو. دا خو خدای نه دی، دا اسمان چا پیدا کړی دی، د پلار چا پیدا کړی دی، د نیکه چا پیدا کړی دی. انقلاب راغی په ذهن کې. یاد وساتئ ورونو، خدای پاک زموږ دا دین او د اسلام دا فطري دین دی، فطري دین فطرت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ما من مولود الا یولد علی الفطرت. یو معشوم داسی نشته چې هغه فطرت اسلامی باندې نه پیدا. د هر چا په زړه کې خدای ایمان او اسلام اچولی دی. خدا خو موږ د پلار مور عبادت ته وګورو نو هغه فطري طور اسلام ته راشو. یهودیان د خپل مور پلار عبادت خانو ته ګوري او د هغوی عبادت ته نو اخ پیدا مایل شي.
عیسایان د خپل پلار مور عبادت ته ګوري یا خپلو سکولونو کې مدرسو کې سبق وایي اخوا مایل شي. که یو انسان په داسې ځای کې لوی شو چې د یو مذهب هم نی لیدلی، نه اسلام نه عیسایت نه یهودیت، دی به مسلمان لویږي. په دې اطرافو کې د خدای د قدرت او د وحدانیت نښې دي. وفي انفسکم افلا تبصرون، د انسان په دې وجود کې داسې نښې داسې نښانې دي که دی ورته سوچو کې دی به دا ومني چې دا ما دا وجود په خپله نه دی پیدا، دی له یو پیدا کوونکي شته. دی لږ زړه کې انقلاب راغی، پوه شو چې خدای خو دی نه دی بل ذات دی، داسې یو ذات دی چې د اسمانونه او د ځمکې او د کائنات پیدا کړي او د ستوري پیدا کړي دي، دا هر څه خود به خود نه پیدا کېږي او دا خدای سره شریک نشته. بله لک راغی ام لاړ هغه سره کېناست، بله لک راغی بله لک راغی، دا یو څو هلکان اته نهه لس یولس هر څومره چې دي دا هلکان شهزادګان ښکلي نوجوانان رالل یو بل سره کېناستل او په دې سوچ کې دي زړه کې یو انقلاب پروت دی چې ناست دي دا یو د بل نه تپوس کوي هلکه هغه میله دې پرېښوده ته څنګه دلته راغلی، ابل وایي نو ته څنګه راغلی، ابل ته څنګه راغلی، هلته میله ده، لوبې دي، منډې دي، ترړې دي او جادوګران لګیا دي جادو کرتبونه کوي او قسم قسم نخرې کېږي. یو وایي چې زه خو به ال وایم خو که زما خبره پټه ساتې، ال وعده کوي وی بالکل موږ به پټه وساتو. وایه وی زما زړه کې خدا رالل چې دا د قیانوس خدای نه دی، الله واحد لا شریک وحده لا شریک له، یو ذات دی چې د دې ټولو کائناتو مالک دی. او لکه مې دا راغلی چې دا بوتان خو موږ په خپلو لاسو وتراشل او جوړ هم کړل، دې ته موږ عبادت کوو. نو زه خو په دې سوچ کې شوم درازان له شوم. ابلوی قسم دې زما هم دا سوچ دی، ابلوی قسم دې زما هم دا سوچ دی، ابلوی قسم دې زما هم دا سوچ دی. خالقه بس ټیک ته زموږ دا سوچ دی. اوس دا سوچ مخلوق ته رسول غواړي، خو ګورې خفیه طریقې سره دې نه به څوک خبره ونه. ولی که بادشاہ خبر شو، سرکاری مذہب بت پرستی دا، که بادشاہ خبر شو یا زمون پلاران خبر شو یا مشران خبر شو نو سزا براله راکړي. پټ پټ به داسې دا شیخ وروسه مشوره سلا به کوو، خو خبره پټه کوم ځای پاتې کېږي. بادشاہ ته اطلاع ورسېدل چې دغه رنګې یو څو هلکان دي چې خو ستا سرکاري مذهب نه مني او نه تا ته خدای وایي، هغې خو بل خدای مني. بادشاہ فورا دوی ځان ته ودرول او راوستل. چې راوستل دربار کې حاضر کړل، بادشاہ ته تپوس وکړ تاسو متعلق څه خبرې رسېدلې دي، څه مسله ده؟ نو حق نه پټېږي، فورا د دوی د خولې نه ووتل. قرآن شریف کې په دې صورت کې رب العالمین رستو فرمایي، الله تعالی رستو په خپله په دې کې ذکر کوي، په خپله فرمایي څه وایي؟ اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض، رب زمون رب د اسمانونو د ځمکې دی، لن ندعو من دونه الها لقد قلنا اذا شططا، دا الله نه ما سوا بل خدای نه منو، او که بل خدای مو د الله نه علاوه ومنو خدا خو مو ډیره خطرناکه او د جرم خبره کړي. او دا خبره خو درسته شوه، تاسو خو دا یو نظریه ده او یو عقیده ده، داسې م چته پرېږدم. میټینګ شروع شو چې څه ورسره وکړو، پلارانې چې کومو هغه وغوښتل وی ستاسو بچي خو دا عقیده لري څه ورسره وکړو، هغه ویرېدل وی بادشاه سلامت چې ستا خدای نه مني او ستا مذهب نه مني، زمونږ بچي دي مونږ ته دستبردارو چې څه ورسره کوې ورسره وکړه. بعضې خلکو وی چې نه صبر ورته وکړه، چا وی صاحب مړې که، میټینګونه کېدل، بادشاه وی نه یو چل کوم، دوی له بله غوندې مهلت ورکړو. که دوی خپل زوړ دین ته واپس شو خو ډېره ښه ده، او که خپل زوړ دین ته واپس نه شو نو بیا داسې سزا به ورکوم چې د عبرت سزا به داسې سزا به مې چا هم نه وي ورکړې. وی ځئ بچې تاسو هلکان یې ناپویه یې، تجربه نشته بې تجربې یې، ځئ لړ شئ سوچ وکئ مشوره وکئ، تاسو له 2 ورځې پورې مهلت، که خپل زوړ دین ته واپس شوې ښه پخه ګنې بیا به در سره ګورم، سرمنې به مو باسم پرېږدم نه، تاسو له مهلت درکوم. اوس که سمدستي موجنم خلک به ظلم یې ورسره وکړه، هلکان هغه نه پوهېدل، دې مشر دی خو پوهېده، مهلت درکوم. دوی ویل ډېره ښه ده چې دې بار څنګه راووتل، یو بل سره مشوره کوي چې دې ظالم بادشاه نه مونږ څنګه اوس بچ کېږي. د ده د یارې نه خو زمونږ پلارانو هم انکار وکړ، نور خلکو ته به مونږ څنګه دین ورسوو، څه به کوو اوس؟ ګوره نیازبین هم وو که نه، کوم چې نیازبین لوی خو نه سفر کولی شي نه خدمت کولی شي. یو بل سره دا مشوره وکړه چې د کور به لږې پیسې راوالو،
او چېرته بار به وځو د د بادشاه نه به چېرته ځان بار وباسو دا بادشاهي نه صحیح که نه بل دی صحیح هغه خو به داسې بادشاهي نه وي لکه زمونږ د پاکستان چې ده هغه به داسې بادشاهي وي لکه چارسدې چې ده یا د پېښور وه نو چارسدې نه خو سړی مردان ته پرې شي او پنډۍ ته هم تېر شي او پیاده منډې چې والي لاور او کراچۍ ته هم تېر شي ډېره ښه ده کورونو نه پیسې راواغېستې چې پیسې راواغېستې یو لږه لږه صدقه وکړه او رالل یو غار دی د دې د کلي نه بار د کلي په خوا کې هغې غار ته ورننوتل چې دې غار ته به ننوځو ځکه که بار ممکن او مشورې میټینګونه کوو نو د بادشاه کارندګان او دا پولیس او دا کم داسې خلکو ته نیغ نیغ ګوري که نه چې لکه دا هغه هلکان دي دا هغه چې نوې مذهبې دی دا هغه دي چې بادشاه مهلت ورکړی دی نو یو کس یې ولېږه نو هغه څه چلو که ځان سره کور نه هغه خپلې جامې چې کومې د شهزادګانو جامې دي هغه بدلې کړلې او نورې زړې جامې هم راغشتې وې نو دا هغه زړې جامې واغېستې چې ته لاړ شه لږ خوراک راوړه خوراک به مو خورو مشوره به مو کړو لاړ څه خوراک یې هم راوړه کېناستل مشوره کوي چې مشوره دې څنګه کوي دې مشورې دوران کې ماښام شو چې ماښام شو ستړي شو په هغه غار کې ډډه وواله چې ډډه یې وواله خدای پې خوب راوست اوده شو قرآن شریف کې الله فرمایي فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا الله په دې غار کې اوده کړل څونه عمر قرآن شریف کې الله وایي 300 کاله 9 کاله د پاسه 300 په دې غار کې اوده دي دا د خدای لوی قدرت 300 او 9 کاله په دې غار کې دا اوده دي او قرآن شریف کې الله فرمایي داسې الله اوده کړل چې په ډډه الله اړی راړی خوب کې چې سړی په ډډه څنګه اوړي چې وجودونه ونه لګي خراب نشي غارم په داسې طریقه د قرآن شریف کې الله فرمایي چې نور راځي نو د نور هغه حرارت او شعاع وردننه کېږي او چې بیا کله نور پریوځي نو بیا شعاع وردننه کېږي پوره نور هم نه وردننه کېږي چې د ګرمۍ د لاسه خراب شي وجودونه او داسې هم نه ده چې نور پرې نه لګي چې د یخنۍ نه وجودونه وپړسېږي څه ورته وایي دا بوږه بوږه شي د یخنۍ د وجې نه دا سرمن څه ورته تاسو وایئ داسې دغه غوندې شي بوږه بوږه شي وپړسېږي چې داسې اوبړی شي د هغې نه هم خدای پاک ساتي وده دي دوی د قیانوس بادشاه فورا چې هغه ټیم تیر شو دا هلکان پیدا نه شو هغه فورا په اطلاع وکړه چې دا هلکان راولئ ګرځئ لګیا دي خلک څوک یو خوا ګرځي څوک بل خوا ګرځي او قدرت الهي ته ګوره غار عجیبه غار دی قرآن شریف کې رب العالمین په خپله وایي دا غار په داسې کیفیت دی چې سړی پکې ورننوځي خولې تنګه ده نو دننه بیا یو طرف ته فراخه شوی دی پته نه لګي خلک یریږي له داسې غار نه چې دې غار ته څنګه ورننوځو ګرځي خلک یو خوا بل خوا یو خوا بل خوا چکرې لګي د دوی پته نه لګي د قیانوس بادشاه یو تخته ولیکله په هغې د دوی نومونه ولیکل او هغه سنبال کړ او اعلان یې وکړ چې دا کسان دي دا باغیان دي زمانه تښتېدلي دي هغه چې موږ ورته څه وایو اشتهاري مجرمان هغه اشتهار چې اوس په اخباراتو کې اشتهار ورکوي او د ده متعلق غټ اشتهار جاری کو او هغه تختې راواغېسته هغه په خپله د چې کوم خاص محافظ خانه وه هغې کې لکه اوس هم یو فایل وي که نه هغه فایل قاضي جج مشر جج سپریم کورټ والا ځان سره محفوظ کړي لکه دا شی بس فایل کا دا به پروتي به وخت ضرورت په پکار راځي هغه تخته باندې نومونه لیکلي دي د دوی پوره حالات یې لیکلي دي د پلار نومونه ولیکل او تاریخ یې ولیکه چې په دې تاریخ په دوی سزای موت فیصله وشوه او دوی نشته وتښتېدل دا اشتهاري مجرمان دي او چې چا هم راوستل هغوی ته به دومره انعام میلاویږي او دا به موږ پالیسي کوو تختې کا فایل ځان سره سنبال کېښو دوی خو لال الغار ته وده دي ګرځي ورپسې ګرځي ورپسې ګرځي ورپسې ګرځي پته یې نه لګي اخر کې څوک رالل دې غار ته چې ویې کتل دا پکې وده دي فورا لاړل بادشاه ته اطلاع ورکړه صاحب راشه هله سړي مې پیدا کړل
کم دی دی یو غار دی او صاحب غلی به اردو ګوري اوده پراته دي چې ویښ نه شي ونه تختی چې بادشاه سنګ راغی او سړی غار ته وردن نه کړ وی چې غار کې خو سړي اوده پراته دي سپی ورسره لا بیل دی کلبهم باسط ذراعیه بالوسید دوی چې کله تلل نو سپی ورپسې دی نو سپی شړي هغه ورپسې دی سپی شړي او ورپسې دی سپی ورته وایي چې تاسو د خدای نه یریږئ سپی ورته ګویا شو د خدای نه یریږئ زما در سره مینه ده او تاسو ما شړئ حیوانات به جنت ته نه ځي لیکن د اصحاب کهف سپی به هم جنت ته ځي سګې اصحاب کهف دا به هم جنت ته ځي ولې د صالحینو نیکانو سره محبت ساتلی دی دیو جن علماء سره صالحینو سره محبت او مینه دا د برکت نښه درونو ګورئ په مال به اعتماد نه کې ذهن کې واچوه مال غاد ورایح تلو راتلو والا شی په بچو به اس اعتماد نه ساتي نن دې بچی دي خو چې پیدا کې والا او کله ګټې وټې لږ پرېوتې که نه به اعتماد به پې نه ساتي په قوم به اعتماد نه ساتي اعتماد به په چا ساتي د الله رسول مینه باندې په چا به ساتي الله رسول مینه دا بر جنت ته رسوي علماو سره محبت مینه دا بر جنت ته رسوي صالحینو سره محبت مینه دا بر جنت ته رسوي سپیرې ولې نه بادشاہ چې راغی وی کتل هلکه اوده دي راویښې ګرفتار بادشاہ نه ویښه وایم دې سره داسې سزا ورکوم چې داسې سزا به مې چاله هم نه ورکړې ځان له پخپله جیل خوښ کړی دی نو چې کوم جیل یې ځان له خوښ کړی دی نو زه خو به جیل کې شوم دا ولې ټیک دی شا به یې راوړی ګټې او د غار دا خوله ورپسې مکمل بنده کې همدې کې نه خوراک به میلاویږي نه بس اوبه میلاویږي نه به هوا ور باندې لګي نه به تو ور باندې لګي همدې کې دننه به مړه شي عجیبه سزا تجویز کړه ګوره دا مقلب القلوب زړه بدلونکی څوک دی الله داسې ده که نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې به سوال کو نو فرمایل اللهم یا مصرف القلوب اے زړونو اړوونکیا صرف قلوبنا علی طاعتک یا مقلب القلوب قلب قلوبنا الى طاعتک خدای زموږ زړونه ستا تابعدارۍ ته ورواړي اوس د هغه زړه کې خدای دا واچو ګنې وجلیم شو رابخولیم شو سوځولیم شو هر قسمه کولی شو الله زړه کې ولا دا سزا تجویز کړه ځکه هغه سزا کې د هغې فایده وه نو دا سزا یې ولا پړه کې تجویز کړه چې راویښوه ما به دیوال ورته ووه خلکو ډېر مخالفت وکړ بادشاه ویې نه ځان له چې کوم جیل خوښ کوم دا ولا ټیک دی همدقه جیل کې دا ولا ورکوم ډېره ښه ده دیوال یې ورته د مضبوطو غټو غټو تیږو خېجو مضبوط یې وتپو خیر و خلاص بادشاه لاړ سړي څوکیداران مقرر کړل چې دا دیوال کله کله ګوره بار تېرو اگر چې د راوتو هېڅ امکان نشته دومره غټې تیږې څوک لرې کولی نه شي او بیا بادشاه چې کوم آبادي کوي تاسو وینئ که نه د شاهي مسجد دا دیوالونه چې والي شوي دي شاهي قلعې والا دیوالونه چې والي شوي دي دا څوک نړولی شي د قیانوس بادشاه زمانه رو رو تیریږي 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 هم خدای مړ که ورپسې بل بادشاه هم راغی مړ شو بل هم 300 کاله تیر شو ورو ورو پروردګار داسې خلک پیدا کړل چې هغه صالحان او نیکان شو دا دورونه تیریږي کله د باطل غلبه وي اخر کې د حق غلبه راځي بیا د باطل غلبه ورپسې د چا غلبه وي د حق غلبه لکه زمونږ دې وطن ته وګورئ زمونږ په دې وطن د بت پرستۍ یو زمانه تېره شوې ده داسې ده که نه ده کم یو غونډی چې ګوري بوتان پکې راخېږي د دې اوتمانزو دا بار غونډی وګورئ د رزړو دا وګورئ تورنګزو کې دا غونډی وګورئ دغه کې وګورئ دا څه ورته ویلې کېږي تخبی کې وګورئ دا چې څومره غونډی دي کې بوتان راخېږي دا بت پرست تېر شوي دي او ګوتم بد بعضې بوتان پکې راخېږي معلومیږي دا چې د هغه ګوتم بد والا خلک هم دلته کې تېر شوي دي لیکن دور پې پروردګار د اسلام راوست او پښتون هغه قوم دی چې رب العالمین مکمل اول نه اخره پورې خدای پاک د صحابو په وجه صحابه دلته راغلي دي پروردګار دا ټول خدای مسلمانان کړي یو دور راغی دقه رنګې د قیانوس د زمانې نه پس خدای یو دور راوسته چې دور راوست خدای خلک ښه کړل بوتانو نه سجدې ختمې شوې او خلک ښه شو نیکان شو یو بادشاه راغی یو صالح او نیک بادشاه نوم یې تورتوس دی تورتوس بادشاه راغی هغه بادشاه راغی د دې بادشاه زمانه کې خلق نیکان دي او د عیسی علیه السلام دور دی او دا هغه زمانه ده چې عیسی علیه السلام خدای پاک جمدی بیا اسمان ته خېجولی دی
عیسی علیہ السلام د وینا مطابق څوک ښه عبادت کوي او څوک عیسی علیہ السلام ته خدای زویم وایي، داسې هم پکې شته. خو بت پرستي ختمه شوې ده، رو خلق نیکان بت پرستي خو چې دا تورتوس بادشاه راغی نو دغه زمانه کې بیا بعضې خلکو رو هغه د کفر خبرې بیا رو رالی دور بیا رو نږدې کېږي. حالانکه دې ته زمانه رسېدلې ده چې ښار مکمل بدل شوی دی، ښار کې جوماتونه جوړ شوي دي، ګرجې جوړې شوي دي، د ښار په دروازو باندې لا اله الا الله عیسی روح الله لیکلی شوی دی، هر څه بدل شوی دی، بوتان مات شوی دی. خو دا بادشاه چې دا تورتوس بادشاه راغی دې وخت کې بعضې خلکو دا عقیده رو خوره شوه چې یاره دا خلک به څنګه واپس جمدي کېږي، یو ځل چې یو سړی مړ شو او خور یې شو دی به څنګه واپس جمدي کېږي. دا غلطه خبره ده، واپس جون نشته. رو دا نظریه خوره شوه او د بادشاه چې کوم خواص دي پارلیمنت والا زه به تعبیر وکړم دې خلکو ته خبره ورسېدله، څوک یو خوا شو څوک بل خوا، چاوی واپس جمدی کېدل شته، چاوی واپس جمدی کېدل نشته. بادشاه پریشان دی، بادشاه کتابونه لیکي، زړې جامې واغوستې، سر سر ترک، خپې بلې خپې شو او پروردګار ته درخواستونه شروع کړل چې یا الله یو نښه داسې مونږ ته ښکاره کا، او دا داسې وخت چې نه پیغمبر شته او نه د پیغمبر صحیح تابعدار شته، نه د پیغمبر تعلیمات شته، ختم شوي دي، جاهلیت رو خورېږي. بیا پروردګاره داسې یو نښه مونږ ته ښکاره کا چې د هغې نه دا خبره معلومه شي چې یاره بعث بعد الموت، د مرګ نه پس جمدي کېدل دا حق او ثابت دی. زاری کوي الله ته، زاری کوي دی خو الله ته چل کړی دی، هغه دیوال خدای غورځولی دی. زمانه خو پکې 300 کاله تېره شوه. وازدادوا 9 فلبثوا في كهفهم 300 وازدادوا 9 309 سال دیوالم پرېوتی دی، خو دوی دننه اوده پراته دي. خدای پاک حفاظت کوي. الله چې حفاظت ته چا کوي هغه څوک خرابولی شي نشي خرابولی. پروردګار لګیا د حفاظت کوي، هېڅوک هم نه ورته. دې خواته دوی را پاسېدل، د خوب نه راویښ شو. هلته بادشاه خدای ته زاري کوي چې د خوب نه راویښ شو څنګه ویې کتل نو څه خوراک یې خوړلو او سیده سر ته پروت و. چې ویې کتل خوراک هم روغ پروت دی، 300 سال کې خوراک روغ پروت دی. زه به بل مثال هم درکم، دا عزیر علیه السلام مخکې قرآن شریف کې ذکر شوی دی. عزیر علیه السلام په لاره تېرېده او داسې روان ویجال ښار پروت و، وی انا یحیی الله هذا بعد موتها، دا به خدای څنګه جمدي کړي. فاماته الله 100 عام، 100 کاله عزیر علیه السلام خدای پاک ساتې وویستله. او ورسره د انګورو اوبه، د انګورو اوبه ډېر زر څښا کېږي. انځر دي، انځر په میوو کې ډېره زر څښا کېږي. 100 کاله پس چې سترګې وغړولې د انګورو اوبه هم تازه دي. وانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى، قرآن شریف کې الله وایي هغه خوراک چې زر څښا کېږي چې انځر دي هغسې محفوظ دي، هغه د انګورو اوبه چې ډېر زر څښا کېږي هغه همقسې محفوظ پراته. دا هر څه خو د الله په اختیار کې دي که نه. دا څښاوالی ولې راځي؟ د جراثیمو د ذریعې نه او د آب و هوا د ذریعې نه او د حرارت او د برودت د وجې نه، او دا هر سره چا په لاس کې دي؟ د الله په لاس کې دي. جنت کې یو شی هم نه څښا کېږي. زه کله کله یو مثال ورکوم. زیدنا ماشوم د مور په ګېډه کې دننه په څومره ګندګۍ کې پروت دی او په اوبو کې ډوب پروت دی، په اوبو کې ډوبه، لیکن دا ماشوم نه څښا کېږي. عقل خو چې څښا دي شي. او مخصوص ټمپریچر دا د مور په دې ګېډه کته وی چې دا څنګه په دې څنګه دی پیو د مور په ګېډه کې دا ماشوم پروت دی، هغه مخصوص ټمپریچر غواړي. په ژمي کې متعلق هغه ټمپریچر رسوي، اوړي کې هم ورته رسوي. چا داسې وکړل چې اورېږه په اوړي کې به د ماشوم د مور د خېټې ته به بوزې وو، هسې نه دننه ماشوم مړ نه شي، حرارت زیات نه شي. او په ژمي کې به د خېټې ته هیټر ږدو، هسې نه یخني پرې زیاته شي ماشوم مړ نه شي. او هغه مخصوص اکسیجن او ته خدای رسوي، او هغه غلط ګیس اته خدای وباسي کاربن ډای اکساید. ماشوم خوراک ته هغې ته خامخا رسېږي. نه دغه ځای کې وجود دقسې خاموش پروت دی، نوکان جوړېږي، ویخته جوړېږي په سر باندې، اډوکې جوړېږي او په اوبو کې ډوب پروت دی ماشوم، او جمدی پروت دی. کم خدای چې دا کار کوي دا هلکان په دا 300 کاله ساتلی شي که نه شي ساتلی؟ یو قادیانی و، زمونږ یو عالم سره بحث و مناظره وه. نو قادیانی دا قادیانان دا نه مني چې عیسی علیه السلام بره په اسمان کې دی. دی میرزا غلام محمد قادیانی ته مسیح وایي.
وی تاسو خو وایئ چې عیسی علیه السلام بره په اسمان کې دی ویو وی ستاسو خو دا عقیده ده چې په اسمان کې نه بول شته واړه او نه لوی وی بلکل وی دا عیسی علیه السلام هلته اودس ماتې کوم ځای کوي نه مولانا صاحب ورته وی وی د مور ګېډه کې څو میاشتې تېرې کړې دي وی 9 میاشتې وی مور ګېډه کې د غول کم ځای کول هغه کموډو ښایه کله چې کم ځای پې ته ناست وی او واړه بول چې د کول هغه ځای راته وښایه شابه ډېرانو ښایه چې د مور ګېډه کې دې پکې متیازې کولې وی الله راله بندوبست کړی نو د خبیث بچی چې تاله دلته بندوبست کولی شي هغه هلته نه شي کولی دا اسباب د چا په لاس کې دي اور یو سبب د سوځېدو دی دا خو منې که نه لیکن ابراهیم علیه السلام چې ورپرې وسوځوي نه اوبه د غر کېدو سبب دی لیکن موسی علیه السلام څخه خپل قومه پې خدای پاک راپورې باسه که نه دا مونږ ته الله مثالونه ښیي جناب نو دی یو چې راویښ شو خوراک هم پروت دی دا یو ورته وی چې لکه څونه ټیم به زمونږ د خوب شوي رو خبرې کوه بر څوک ونري د قیانوس دی څونه یره ممکن ده چې یو شپه به مونږ خوب کړي یو شپه به ابل ورته وی یره الله اعلم الله ته پته چې څومره ټیم به قرآن شریف کې الله وی یو وی چې یو شپه بل وی الله ته پته ده دا دویم ټیک وی چې الله ته پته ده د یو ته وی داسې کار وکړه جامې دې بدلې کا دا زړې جامې واچوه او خفیه پټ لاړ شه ښار ته د قیانوس او د هغه پوج پولیس څوک در باندې خبر نشي او طعام به راوړې خو ایهم اسکا طعام پاکیزه طعام حلال حرام خوراک را پسې راونه هلکه څوک مونه ویني جامې بدلې کا بیس بدل کې جامې بدلې کا پټ غوندې وځه ډېره ښه جامې بدلې کړې او دا یو کس تاسو هلکه دلته بار رونه دی ښه خبرې هم په زورونه کې غلې غوندې ووته چې ووت داسې پټ پټ ځي پټ پټ ځي په ښار ورننوځي او 300 کاله 9 که د پاسه قار نقشه خو بدله ده ټوله چې په یو دروازه څنګه د ښار ورغی د دې ښارونو به دروازې وي لکه څنګه چې زموږ د پېښور په خوا دروازې وي ما اورېدلي چې د دروازې به د شپې ماښام بندولې سر به یې کلاول چې په دروازې ته وکتل بره یې لیکلي لا اله الا الله عیسی روح الله هلکه دا څنګه چل دی یا دې دروازه باندې خو بوت ولاړو دا خو بوت نشته دا څه دي غلې غوندې لار مې جوړ خطا کړې ده بلې دروازې له ورغی چې ویې کتل په هغې لا اله الا الله لیکلې شوي دي هلکه دا خو زمونږ همغه ښار دی که نه یو خوا بل خوا ګوري بل ښار به نو بل خو نشته اوس حالتیا ته خو خپله علاقه معلومه ده دا څه مسله ده زه جوړ خوب وینمه دا بالکل تفسیر مظهري تفسیر قرطبي او مختلفو مفسرینو لیکلي دي او مورخین هم لیکلي دي هلکه خدرېږه لږ زور ورکومه چې ویښ یم کودېمه ها ویښ یم کودېم یاره ویښ یمه نو دا خو هغه ښار نه دی دا څه مسله ده نو په دې بله ورېږه دننه به ورشو چې دننه ورغې اوس دې پټ پټ ورو پټ پټ کېږي څوک مې وپېژني چې ګوري هلکه دا خلک خو ټول بدل دی هلکه دا جومات څه کوي ګرجا هلته خلک خبرې کوي د عیسی علیه السلام نوم اخلي یلکه عیسی علیه السلام دا خلک څنګه پېژني ته خو چې موږ پرون تلو نو نه چا عیسی علیه السلام پېژنده نه دلته ګرجه وه او نه دا کلمه وه او نه دا ښار داسې و دا خو ستا څه مسله ده یاره داسې معلومیږي چې زما دماغ خراب شوی دی دماغ به کار نه کوي خیر په دې کشمکش کې دی را کار څه چې دي ملګرو ته به دا ناشنا قصه کوم خو چې څه ډوډۍ خولي یو سم یو دوکاندار ته ورغی چې دوکاندار له ورغی هوټل والا نه ډوډۍ اخلي هغه ته هغه پیسه راواغېسته روپۍ هغه یې ورکړه ویې دا واخله او مال ډوډۍ راکړه هغه چې روپۍ ته وکتل ښه خزانه دې مونتې ده که غلا دې کړې ده روپۍ خو 300 سال مخکې والا ده که بدلې شوي دي اوس لکه زمونږ د ایوب خان د زمانې پیسې چې څوک راوباسي ایوب خان د ده ورغه روپۍ نوټ چې اوس دې راوویسته او دوکاندار له دې ورکړه اب په ټکه وایي چې خزانه دې مونتې ده دا خو زړې روپۍ دي دا خو نه چلېږي چې ویې کتل یې لکه دا خو زړه چې ته خزانې مونتې ده هغه بل ته خورې ده بل ته خورې بل هلکه دا سړي اغلا کړې ده او یا خزانه مونتې ده سړی ګرفته سړی کلک ده مټې خزانه دې کوم ځای مونتې ده جی خزانه مې نه ده مونتې ماله ډوډۍ راکې اوږې ما او ماله ډوډۍ راکې نه نه تا خزانه مونتې یا دې غلا کړې ده پیسې راوباسه زه یې ښایه ګنې بادشاه ته دې پیش کوم یا خدایه اوس د قیانوس ته مې پیش نه کي دا څه په غم واوړېدم نه جي نه نه ما خزانه نه نه دا دروغ وایي خزانه کوم ده او پلار که مې خبر شو پلار مې قبر کې پروت دی تره که مې خبر شو وروڼه که مې خبر شو وی بچې تا غلا کړې ده دا څه په لانجه به وړېدو یو نه نیسي بلې بل نه نیسي دیم غریب ځان ته حیران دی څوک ویې لکه ګورې خبره پټوي در نه خزانې مونتې را خو حل نه وایي
څوک وایي ځان یې د قصده لیونی کړی دی، دا خبرې ګډې وډې کوي چې پلار مې دی ورور مې دی او تر کم دی نوم دی خایا پلانکې مې نوم دی پلانکې مې پلار دی پلانکې محله کې اوسېږي روغې که لیونی پلانکې محله کې دی پلار دی په دغه محله کې کم دی اوسېږي دی ځان د قصده لیونی کوي سړی یې ونیوه وینیوه بویه ته او خلک هم ورپسې دي هله ګوله جلوس دی چې پاګل دي څوک یې لیونی څوک یې خزانې منتره څوک یې ګډې وډې وایي سړی یې نیغ بوتلی دی او بادشاه ته تورتوس بادشاه ته ور مخامخ کړی او بادشاه دغه وخت کې لګیا دی خپل رب ته لاسونه نیولي دي الله داسې یو نښه راپېښه کړي چې زما دا قوم د مرګ نه واپس جمدي کېدل نه مني خدای چې ویې مني دی پې ور دننه کړه وایي بادشاه سلامت یو غلم نیولی دی او دی اوس رپېږي چې دا خو هغه بادشاه نه دی د قیانوس خدا نه دی دا بادشاه څه شو بل بادشاه د کمې راغی چې ور مخامخ یې کړ ورته یې وایي چې ستا څه نوم دی وی زما نوم دی مکسل مینا بادشاه سوچ کې پریوت هلکه اوس هغه فایل راو باسه بادشاه سره خو فایل پروت دی تخته راو باسه تخته یې وکتله او پېښ شو هلکه به تاسو غلی شئ ما سړی وپېژنم څه نوم دی مکسل مینا پلار دې څه نوم دی فلانکې د کوم کلي د فلانکې کلي بس پرېږدې د سړي ټیک وایي وی دا هغه هلکان دي چې 309 سال مخکې رک شوي دي دا یو پکې پیدا شو هغه وی 309 سال مخکې نه دي بېګا تلي یو په غار کې وده یو بېګا خبره دې وروسته ده بېګا تللی دی ټول ښار بدل دی د کوم بادشاهي وه بېګا وی د قیانوس پته خو لګي که نه چې جنا بادشاهي کله تېره شوې ده او د هغه نه مخکې د چا بادشاهي وه خلکو ته خو د قیانوس نه معلوم وی ټیک وی د قیانوس بادشاهي 309 سال مخکې تېره شوې ده ته ټیک وی پلار دې څه نوم دی پلانکې قوم قبیله تختې راوویسته فایل راوت فایل کې هر څه لیکلي شوي وو دا هغه اشتهاري مجرمان دي چې 309 سال مخکې بادشاه ورپسې اشتهار کړی دی خزانه کې هر څه لیکلي دي وروره ټیک وی کښېنه بادشاه نه ولې تختې دی د قیانوس نه هغه مشرک و بوتانو عبادت یې کو وی الحمدلله اوس داسې بادشاه له راغلی چې الله یو منو عیسی علیه السلام د خدای پیغمبر منو سړی مطمئن شو دې سوچ کې دی اوهو 309 سال مونږ خوب کړی دی بادشاه قوم ته ووی راځئ اوس ما د خدای نه غوښتې وه پروردګار راته وښوله دا خلک الله وده ساتلي دي 309 سال او خدای پاک واپس روغ کړل دقه رنګې به پروردګار مونږ مړه کي او د قیامت پر ورځ به خدای پاک راوچت کړي د مکې مشرکانو به دام وی نبی علیہ السلام له یو کافر راغی او یې داسې دغه راواغېسته زوړه ډوکې او په دې ګوتې داسې ورجو وی څه سوی چې دا به واپس جمدی کېږي نبی علیہ السلام ورته وی او دا به واپس جمدی کېږي اذا كنا عظاما وترابا ائنا لفي خلق جديد او آباؤنا الاولون دا به واپس جمدی کېږي الله وی بالکل تبم جمدی کېږي واپس تا دا پلار و مور به واپس جمدی کېږي چې کم ذات د نیست نه د نش نه شته ته انسان راوستی شي او د یو نطفې نه د یو رکوټې چینجي نه خشته انسان جوړولی شي نو چې دا کومه ډانچه چوره ده غوښه پرې نشته صرف هډوکي دي هغې نه واپس جمدی کولی شي که نه شي جمدی کولی الله په دې قادر ځای چې ځو تماشه ووینو د ملګري ووینو دې ته مخکې د بادشاه وزیران ورپسې دي غار له رالل وی تاسو داسې وکړئ تاسو په دې غار یکدم مور دی ملګري به مې ویارېږي وی به چې دا خو دې قیانوس راغی زه ورځم چې لا ولې پوه کم وی ډېره ښه ده دی په غار وردننه شو ملګرو ته یې وی چې یروره څونه موده به وی یو شپه څونه موده به بل وی سر وی 309 سالم نیکبختو خوب کړی دی اسینګه ټوله قصه یې ورته وکړه بادشاه راغلی سره د وزیرانو او بادشاه مسلمان دی وزیران مسلمانان دي ګرجې جوړې دي د الله عبادت پکې کېږي دی راووتل واپس راغلل چې راووتل د ټولو سره ملاقات شو د بادشاه د ټولو سره ملاقات شو او بیا دی بادشاه ته ووایي چې باس دا مهرباني وکړئ مونږ به راځو تاسو له خو تاسو مونږ پرېږدئ خپل غار ته دی کې مونږ 309 سال پاتې شو الله دلته په مونږ د خپلو رحمتونو انتها کړې ده دلته د الله نه یې غوښتې دا وه الله نه وی ربنا آتنا من لدنک رحمتا دغه غار ته چې کله ننوتل د الله نه دا سوال کوي ربنا آتنا من لدنک رحمتا وهیئ لنا من امرنا رشدا خدایا منګه باندې رحمت نازل کړي او زمونږ په دې لاره کې پروردګاره مونږ ته
سلوک هدایت او نیغه لار نصیب کړي. نو زمونږ دعا خدای قبوله کړه. مونږ به دې غار ته ننوځی به هم دی، بیا به راځو درله. هغې غار ته چې څنګه ننوتل پروردګار ته سا وویستله، فورا په الله خوب راوسته او پروردګار ته سا وویستله. الله مړه کړل چې بادشاه سره د کارنده تاسو ورشئ، سړي خو رانوتل، سړي پراته دي، مړه پراته دي. نو بادشاه هلته بیا جومات جوړ کړی دی، په هغه ځای باندې جومات یې جوړ کړی دی. اوس دا غار کوم ځای کې دی؟ نو دا علماء پکې لوی اختلاف دی. الله خو یقین پته نه لګي، الله ته پته لګي. څوک وایي چې پروم کې یو غار دی، پروم کې او هغې کې یو غار دی. تفسیر قرطبي لیکلی دی، په هغې کې د 21 سړو ډانچې پرتې دي. تفسیر قرطبي لیکلی دی. او دا امام قرطبي دا د غرناطې ښار سره تعلق لري. اندلس کې غرناطه یو ښار دی. دا تفسیر امام قرطبي د هغې کلي سره تعلق لري. نو دی پخپله لیکي چې ما پخپله لیدلی دي چې د 21 کسانو لاشونه پراته دي. څنګه لاشونه؟ داسې ډانچه چې د غوښې هډوکي د ټولو سره یو شانتي وي، هم غوښه شته هم هډوکي شته. او بعضې داسې ډانچې دي چې غوښه پرې نشته او صرف هډوکي دي. خو دې یقین نه کوي، وی اسپتن لګي چې دا څوک دی. غارم شته، د جومات آثار هم شته، ممکن ده چې دا هغه کسان وي. نور حقیقت نه رب العالمین خبر ده. حضرت ابن عباس رضی الله عنه وی چې د حضرت معاویه رضی الله عنه سره یو جهاد لاړم. وی چې لاړم نو خلکو چې دلته کې یو غار دی او په هغې کې اصحاب کهف دي. نو حضرت معاویه صاحب وی چې وردن نه کېږو چې تماشې وکړو چې څنګه دي. وی ما ورته وویې چې نه ما وردن نه کېږه، ځکه قرآن شریف کې رب العالمین فرمایي، الله قرآن شریف کې فرمایي چې وتحسبهم ایقاظا وهم رقود. ته پې ګمان به دا کې چې دا ویښ دي، داسې پراته دي او د وده دي. ونقلبهم ذات الیمین و ذات الشمال، وی زه ښي او ګس طرف ته اړوم راړم. وکلبهم باسط ذراعیه بالوسید، او سپی د غار په درشل باندې څنګلې خورې کړي دي پروت دی. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. که ورلی کنه نو د یارې نه به دې زړه ډک شي، به پکې راوتښتې. نو الله قرآن شریف کې داسې وایي نو مه ور نشي ورتلی، که ورلی نو روب به در باندې راشي. حضرت معاویه صاحب نه ابن عباس خامخا څوک وردن نه کوم چې پته ولګي. نو یو څو کسان یې وردن نه کړل. نو چې وردن نه کړل نو خدای یو سیلی راوسته. داسې سیلی په دې غار کې دننه راله چې دې ته واپس راوتل، راو تختیدل. دا د ابن عباس رضی الله عنه رایه ده. شام کې یو غار دی، شام کې په هغې غار کې دننه د مړو لاشونه پراته دي او د سپي لاشه مو سره شته. لیکن ما ته چې څونه پورې اندازه ده نو څونه اندازه ده نو په اردن کې د عمان سره خوا کې یو غار شته، اردن کې. او ما ته مخکې ویل چې یو قاري صاحب په خپله خبره وکړو، زه د حسن قیرت مقابلې ته تللی وم اردن ته. نو هغې غار ته زه په خپله ورغلی یم. نو په غار کې دننه لاشونه پراته دي او دا غار دوی سی دی، نیم یو طرف ته دی نیم بل طرف ته دی. نو په هغې کې هم څه لاشونه پراته دي. او دا غار دا اردن والا مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیه لیکلی دي چې دا په 1963 کې خدای شوې ده. نو هغې کې دا پیدا شوې ده. بهر کیف کوم بادشاه چې مسلمانو د هغه نوم دی، دا نومونه یې عجیبه غوندې دي، بیدوسیس بادشاه. او د دوی نومونه چې کوم دي نو نومونو کې اختلاف شته. خو معرف القرآن کې مفتی شفیع صاحب لیکلی دي مکسلمینا، یملیخا، مرتونس، سنونس، ستارینونس او زونواس او کیس توتیونس. دا نومونه مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیه ما ته نه یادېدل، ځکه مې تاسو ته دغه دا نومونه هغه لیکلي. دوی شمار الله ته معلوم دی، د شمار ذکر نشته. خو دا مفتی شفیع صاحب چې کوم لیکلي دي نو د دې نه دا معلومیږي چې دا د 7 کسانو نومونه لیکلي دي. چا د 7 لیکلي دي، چا 9 کسانو نومونه دي. قرآن شریف کې الله وایي الله اعلم بعدتهم. قرآن شریف کې الله وایي چې د الله د دوی په شمیر باندې خبر دی چې دا څومره دي او څومره نه دي. نو دا واقعه ده چې الله تعالی په دې صورت کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مبارک خولې نه هغې ته بیان کړه. او دویمه واقعه ورته د دغه بیان کړه. دویمه واقعه ورته
دغه بیان کړه ذوالقرنین، او درېیمې ورته د روح متعلق جواب ورکړه. لیکن هغه سپیرو بیا هم هغې د پاسه هم انکار وکړه. سپیره خلک بیا هم سپیره وي. بهر کیف ته خو ما وخت ختم دی تقریبا. حافظ صاحب چې دی زمونږ مولانا حسین علي جان صاحب د ده مونږ سره محبت دی، د له خدای ډېر ښکلی علم ورکړی دی او تاسو ته ترجمه کوي، او مونږ سره مینه ده، نو کله کله په دې ثواب کې مونږ هم دې شریکوي او تاسو هم شریکوي. الجنة ستوديو.